زمونږ او د ستاسو په دې کل بدن باندې او د دې ټولو انسانانو په دې بدنونو باندې او د دې ټولو انسانانو په رزق په لحاظ سره په هر لحاظ سره الله تعالی په هر څه باندې قادر دی. الله پاک د آیات کریمه کې د انسان متعلق دا وایي ولقد خلقنا الانسان. الله پاک وایي چې بېشکه موږ دا انسان پیدا کړلو. ونعلم ما توسوس به نفسه. او الله جل شانه انسان میں پیدا کو خود د انسان چې کوم وسوسه او کم تصور په دې ذهن کې راځي الله پاک وي زه په هغې باندې م پوهېږم. په خبره پوه شوې لکه وسوسه څه ته ویل کېږي؟ نو وسوسه الوسوسة صوت خفي. پښتو کې داسې ترجمه ده چې وسوسه هغې ته ویل کېږي چې هغه په مزه او پټ اواز، هغه پټ اواز چې صرف د انسان ته پته لګي بل انسان ته پته نه لګي، نو دې ته څه ویل کېږي؟ لکه وسوسه ورته ویل کېږي. نو الله پاک وایي چې زه د انسان په دې زړه کې چې کومه وسوسه راشي نو الله وایي زه د انسان په دې وسوسه باندې هم پوهېږم. که په زړه کې څه خبره راشي نو الله پاک وایي زه په هغې باندې پوهېږم. الله جل شانه که د انسان عملی څه کار وکړي یا څه اراده وکړي یا په زړه کې څه خبره تېره شي الله پاک وایي زه پوهېږم. او بېشکه چې الله پاک پرې ښه پوهېږي، الله پاک بېشکه چې ښه پوهېږي په دې باندې. تاسو نه یو تپوس کوم، کله چې یو انسان یو شي په خپل لاسو سره تیار کړي، هغه که یو شي په خپل لاس سره ایجاد کړي نو د انسان ته دا پته لګي چې دا پورزه دا شیزه دا ما داسې طریقې سره تیار کړو چې دې څومره ټیم کار کوي، د ده دا پلانکې پورزه په دې ځای کې لګېدلې ده دلته لګېدلې ده، هغه ته پته لګي ځکه چې هغه څه دی په خپل هغه ایجاد کړي وي. نو دا انسان الله پاک په خپل قدرت سره پیدا کړی دی او الله پاک ته زموږ د ستاسو د ټولو د هر یو شي څه دی پته لګېږي. په خبره باندې پوه شوې لکه بیا الله پاک وایي ونحن اقرب الیه من حبل الورید. الله پاک وایي زه د انسان ته د ده د دې ساه د دې رګ نه هم څه دی زیات نږدې یم. ورید دا یو رګ دی د انسان په دې بدن کې او دا هغه رګ دی مین رګ ورته ویل کېږي چې دا د دې انسان د دې بدن د ټولو اعضاو ته څه دی د ټولو رګونو ته دا وینه پاس کوي. نو هلکه چې کله د انسان دا ورید رګ دا مین رګ څه دی دا ختم شي دا وشلیږي نو بیا انسان ژوندی نه پاتې کېږي. او بعضې وایي چې نه دا د وینې رګ نه دی، دا د انسان چې دا کم د دې ساه دا رګ دی چې پې دا ساه اخلي ول دا ترې مراد دی. نو چې کله د ساه رګ د انسان ختم شي نو دی بیا ژوندی پاتې کېدی شي لکه نه. الله پاک وایي زه د انسان ته د دې ساه د دې رګ نه هم څه دی زیات نږدې یم. په خبره پوه شوې لکه بیا وی اذ یتلقى المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید. الله پاک وی هغه وخت کې چې کله دوه اخیستونکي فرشتې چې یو ښي طرف ته ناسته وي او بل ګس طرف ته ناسته وي د هر انسان سره د ده د اعمالو د لیکلو دپاره دوه فرشتې الله پاک مقرر کړي دي. دا د الله پاک نظام دی. او بل وره یو روایت کې مې داسې اورېدلي چې د هر انسان د حفاظت دپاره الله پاک 9 فرشتې مقرر کړي. د اعمالو د لیکلو دپاره څو دي لکه 2 دي، یو ښي طرف اوږه باندې بل څه دی لکه په ګس اوږه باندې. او د حفاظت دپاره الله پاک 9 فرشتې مقرر کړي دي. نو وره ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید. الله پاک وایي د آیات کې وی دا انسان چې د دې خولې نه لا خبره راویستې نه وي وی چې دې د خولې نه خبر روباسي الله جل شانه زما هغه فرشتې ورته تیارې ناستې دی لیکي. خبره پوه شوې لکه موږ او تاسو چې څه خبره کوو څه عمل کوو دا فرشتې څه دي الله پاک مقرر کړي دي. موږ او تاسو ټول د الله تعالی په نګرانۍ کې یو نو ښه کار به کوو بد کار به نه کوو، نیک اعمالو طرف ته به توجه کوو. نو دا فرشتې څه دی لکه زموږ د ستاسو عملونه لیکي. او دا وره د الله پاک مهربانۍ ته ګوره چې کله یو انسان صرف د نیکۍ اراده وکړي نیکي یې کړې نه وي صرف د نیکۍ اراده یې وکړله نو دا د ښې اوږې والا فرشته چې ده نو دا ولیکي پلانکي انسان په دې ټیم کې صرف د نیکۍ اراده وکړله
اجر او ثواب چې بیا الله پاک د طرف نه څومره مقرر شوي هغه وله ورکړي صرف د نیکۍ اراده. او کله چې خدای مکه ګناه درنه وشي خطا وشي نو دا د ګس طرف والا فرشتې لالیکي نه ګناه دې کړي د الله مهربانۍ ته ګوره د الله هغه رحمت او مینې ته ګوره د الله پاک لالیکي نه نو دا د ښې طرف والا فرشته ورته وایي وی لږ صبر ورته وکړه که دا انسان توبه وباسي په خبره پوه شوې لکه نو چې ده څه ټیمه پورې توبه ونه باسي نو بیا هغه د ګس طرف والا فرشته وي هغه ولیکي او ستا دپاره یوه ګناه ولیکي نیکي چې ته وکړي نو تاله نیکي چې دی په 10 چنده باندې سرې تا ته د هغې اجر او ثواب ملاویږي ګناه چې دی وکړله د الله مهربانۍ ته ګوره مقه یوه ګناه درله څه دی لکه لیکلي کېږي نو دا الله تعالی د طرف نه څه دی لکه دا فرشتې مقرر دي موږ تاسو ټول هر وخت د الله پاک په نګرانۍ کې یو نو چې د الله په نګرانۍ کې یو که نه نو د دغه یو الله پاک څه د تابعداري کول پکار دي. یو مثال به درله زه درکړم چې اوس مثال داسې یو دفتر که نه او په هغه دفتر کې تا ته په ګیټ هم کیمره لګولې ده ته چې په کومه کرسۍ کښېنې په هغه کرسۍ هم درته بره کیمره لګېدلې ده ته چې بهر روزي بهر هم درته کیمره لګولې ده نو دې دپاره ته کیمره لګوي چې هلته ورته افسران ناست دي چېرې دې څه غلط حرکت کوي چې موږ ته پته لګي نو بیا ته ووایه چې لکه دومره ډېرې کیمرې لګېدلي نو تا نه به څه غلط حرکت وشي نه د دنیا لحاظ سره موږ څومره احتیاط کوو او دې ته نه ګورو چې د الله د طرف نه موږ سره فرشتې مقرر دي او الله پاک موږ ویني او الله جل شانه ته څه دی لکه الله تعالی موږ تاسو ته دومره نږدې دی چې د دې ساه د دې رګ نه موږ ته څه دی زیات نږدې دی نو بیا به ولې موږ ګناه کوو ولې به بیا خطا کوو لږ سوچ پکار دی که نه لکه او بعض علما وایي چې الله جل شانو د هر انسان ته د دې ساه د دې رګ نه زیات نږدې دی نو د دې ساه دا رګ هلکه دا ساه د چا په قبضه کې ده د الله قبضه کې ده که الله پاک وغواړي که نه بس 2-3 سکنډونو لحاظ سره بس دی لکه قصه بیا ختموي حتی کټه انساني مضبوط انساني مال ورسري جیداد ورسري هر څه ورسري او چې الله پاکي فیصله د مرګ وکړي او دا ساه ورله بنده کړي که نه نو بیا څوک نشي ازادولی بیا څه دی لکه څوک نشي ازادولی نو الله تعالی وایي ای بندګانو په دې خبره خبردار اوسېږئ الله وایي زه ګورې په تاسو څه دی پوره الله پاک وایي زه قادر یم الله پاک وایي زه ستاسو اعمال وینم نو هلکه نیک اعمالو طرف ته څه دی لکه توجه کول پکار دی ګورئ جي سبق ته ولقد خلقنا الانسان او بېشکه چې موږ پیدا کړو انسان ونعلم ما توسوس به نفسه او موږ پوه یو په هغه څه باندې چې وسوسې اچوي په هغې سره د هغه نفس ونحن اقرب الیه من حبل الورید او موږ نږدې یو ده ته د رګ د ساده یعنی د ده په دې بدن کې چې کوم هغه مین رګ دی د هغې نه مته زیات نږدې یو اذ یتلقى المتلقیان هغه وخت چې اخلي دوه اخیستونکي فرشتې عن الیمین چې ښي طرف ته ناستې وي وعن الشمال قعید او ګس طرف ته ناستې وي ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید نه وایي څه خبره مګر د ده سره یو انتظار کوونکي فرشته حاضره وي صدق الله العظیم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا مالك الملك ذو الجلال والإكرام بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. خدای پاکه مونږ چې سویل کې زموږ نه څه کمی شوي یا الله ته مونږ ټول معاف کړي یا الله مونږ ټول نادرس په خپل دربار کې یا الله قبول کړي. خدای پاکه زموږ د ټولو ګناهونه معاف کړي یا الله زموږ د ټولو د مور او پلار ګناهونه معاف کړي یا الله د ټولو امت مسلمه ګناهونه معاف کړي یا الله دا ناستې کوم ملګري مشران کشران دي خدای د ټولو زندګۍ کې برکت کړي چا څه مشکلات خدای مشکلات ختم کړي چا څه پریشانۍ ختم کړي. اللهم حسن مرادنا ويسر أمورنا بجاه حبيبك ونبيك ورسولك وصلى الله تعالى على خير الخلق محمد وآله وسلم.